تصور وکړه چې ته فضا ته روان یې، خو په دې هم پوهېږي چې بیرته به ژوندی راونه ګرځې. شوروي ساینسدان ولادیمیر پوه و چې دا یو وروستی سفر و. دا د فضا یوه تر ټولو زړه خوږه خو له حوصلې ډکه کیسه ده. یو داسې انسان چې پوهېده فضا به یې وژني، خو بیا هم روان شو. ولې او څه وشول؟ د 20مې پېړۍ د فضا د سیالۍ یو له تر ټولو دردناکې او عجیبې پیښې د شوروي اتحاد د یو فضانورد ولادیمیر کوماروف سره وشوه. دا کیسه نه یوازې د فضا بلکې د قربانۍ، سیاست، دوکې او انساني ارادې یو عبرتناکه داستان دی. ولادیمیر کوماروف یو با استعداده شوروي انجینیر او فضانورد و چې د سویزو 1 ماموریت لپاره ټاکل شوی و. شوروي مشرانو غوښتل چې دا ماموریت ژر تر ژره ترسره شي ترڅو د امریکایانو نه مخکې پر سپوږمۍ یا نورو مهمو اهدافو بریالي شي. خو ستونزه دا وه چې سویز 1 فضایي بیړۍ لا هم نیمګړې او تخنیکي ستونزې لرلې. انجینران او فضایي کارکوونکي وار له مخ